السلام علیکم ورحمت الله. زما سره چې کوم د بچیان ولاړ دي دا د سپینغر ولسوالۍ د قلعه ډاک په کلي کې دلته موقعیت لرو. دغه شاته چې کوم تعمیر وینئ دا د دې لپاره الحمدلله ښوونځي جوړه شوې، چا لخوا خمر بنسټ لخوا ورسره د پارتنرانو همکارانو ملګرو دوستان لخوا. لله الحمد د خوشحالۍ او د افتخار ځای دی. مخکې دغه بچي چې و دوی مخکې په ډاګه کې کېناستل، اوس لله الحمد تاسو وګورئ یو ښایسته تعمیر ورته جوړ سو. دا بچي دومره خوشحاله دي چې هر یو سره خبرې کوي، هر یو درته 15 شپږ دقیقې هغه د خوشحالۍ اظهار درته کوي. ویډیو اوږدېږي. دغه بچي چې درې واړه مخکې بچونه ولاړ دي د دې ور یو ښایسته ترانه راته ووایي. د پوهنې ترانه پوهنه دا رڼا وطن ته مو ښکلا کتاب او قلم زمونږ رهنما پوهنه دا رڼا وطن ته مو ښکلا کتاب او قلم زمونږ رهنما وطنه زمای ځان له تا نشم قربان ته وینئ د افغان ته لوړ په ټول جهان پوهنه دا رڼا وطن ته مو ښکلا کتاب او قلم زمونږ رهنما آباد وسی آباد وطنه تشهاد مونږه سرحندو پتا او ساتو دی آزاد پوهنه دا رڼا وطن ته مو ښکلا کتاب او قلم زمونږ رهنما ته کور هم می ګور ته پلار هم می مور ته زړه د اسیا زما د سترګو تور پوهنه دا رڼا وطن ته مو ښکلا کتاب او قلم زمونږ رهنما ته ننګې د اریا او تاجې د یما زاریږمه له تا افغانستانه زما پوهنه دا رڼا وطن ته مو ښکلا کتاب او قلم زمونږ رهنما. ماشاءالله ماشاءالله شاباسي بچې شاباسي. ماشاءالله پوهنه دا رڼا وطن ته مو ښکلا کتاب او قلم زمونږ رهنما. السلام علیکم. دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکه سي علم او سواد غواړو.